اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه رحمت الله اسچوتان ټیری د ټیری عوام ته مخاطب یم. ټیری عوام چې دا ډېر ښه خلک دي، پرامن خلک دي، او نن سویمه ورځ ده چې زه ګورم د اخبار کې بیانونه لاګي او په سوشل میډیا باندې بیانونه لاګي چې هغه د ټیری باشندگان نه دي او هغه د ټیری په مسایل باندې خبرې کوي او د ما خلاف پوسټونه لګوي چې د ټیری عوام یې لوټ کړل او د ټیری د عوام عزت او چادر چاردیواري په عمل کوي. چونکې د هغې تعلق چې دی د لتمبر او د ښځې سره دی او یو کس چې دی چې د هغې سوهانه امین خټک نامه دی چې هغه د ټیری دی. خاص کر دو دا بیانونه په ما پسې لګولي دي چې د عوام سره یې رویه صحیح نه دی او د عوام تذلیل کوي او عوام ته تکلیف ورکوي. نو ما د ټیری عوام ته دا اپیل دی چې زه کله نه هم راغلی یم تر نن پورې که ما چېرته د ټیری عوام تذلیل کړی وي یا دی ته ما چېرته سخته خبره کړې وي یا ما رویه صحیح نه وي ورسره استعمال کړي، نو ما د ټیری عوام ته دا اپیل دی چې هغه کسان دې راشي که ما نه چیرې دا غلطي شوي وي چې زه ورنه معافي وغواړم، او که چیرې دا خلک چې دا د ټیری نه دي او هغه د ټیری په مسایلو باندې خبره کوي، نو ما د ټیری عوام ته دا خواست دی چې دی د دې تردید وکړي او که چیرې دا صحیح وي نو را دې شي ما ته د وضاحت وکړي چې زه د دې ټیری عوام نه د دې شي معافي وغواړم. څو پورې چې د سوهانه امین خټک تعلق دی په اخبار کې بیانونه لګول په سوشل میډیا باندې چې د هغې ورور دی محمد درویش عرف دانشي ولد امین، چونکې د ده خلاف د منشیاتو کمپلینټ دی چې دا منشیات خرڅوي او بار بار به کمپلینټ در ما خپل ډېر کوشش وکړو خو په لاس رانغلو. نو دې دپاره ما سرچ وارنټ د عدالت نه اخیستی و، باقاعده مې د عدالت نه آرډر ورته اخیستی و او بیا مو دې کور ته راغلو، د دې کور سرچ مو کړی دی او دا سوهانه امین چې وه موجوده وه دې ته ما وویل چې دا د کوټ آرډر دی که ته یې ګورې نو ته یې کتلی شي. نو هغې ما ته وویل چې بلکل زه نه ګورم او تاسو خپل سرچ مو وکړو، د هغې باقاعده موږ ویډیو کړي دي، موږ سره ویډیو هم موجودې دي، خو چونکې څه شی میلاو نه شو نو هغې ورور چې دی اوس ما ته دا پته ولګېده چې هغه صابرآباد طرف ته رسېدلی دی. که چیرې دا یې صحیح وای ده کې دا کار نه وای نو دا به د خپل کور ویلې پرېږدي ویلې پټېږي. که ما نه ډارېدو چې یاره ده سره زه زیاتی کوم یا ظلم کوم نو د ما مشران هم شته، د ما افسران هم شته، هغو ته به دی لاړ وای، هغو ته به د خپله صفایي پیش کړې وای چې یاره زه په دې کاروبار کې ملوث نه یم. نو هغو به ما ته ویلي وای انشاءالله زه به نه د ټیری عوام سره زیاتی وکړم او نه زه د زیاتي ولی یم، زه د دوی خادم یم، د دی نوکار یم، د دی خدمت به کوم او زه چې چېرته هم لاړ یم ما په هر کلي کې ټولو عوامو ته خپل نمبر تقسیم کړی دی چې چاته څه قسم تکلیف وي نو ما ته ټلیفون کوئ انشاءالله چې هغه شپه 2 بجې یا 3 بجې ویلې نه وي زه به ځان رسوم. خو د ما راتلو نه مخکې چې په ټیري کې کم ټینشن جوړ و او خلکو به وي چې 5 کسان ګرځي او 10 ګرځي او 10 ګرځي او خلک د کورونو نه وتل یا مسجدونو ته نه تلل یا دوکانونو ته نه راتل یا نه وخته به بیمار جوړ شو هسپتال ته به نه راتلو، نو هغه ټینشن انشاءالله د ما په هغه سره هغه خو ختم شوی ده. اوس ما ته عوام یای هم چې یاره موږ ماحول چې دی دا اوس پورامن شوی دی، دې پورې هم چې ما ته میډیکل سټورونو وله ووایي چې اوس موږ بیا راووځو چې نه وخته بیماران راشي او زه ګورم خلک هم ګرځي اوس دوکانونو ته هم راځي، بازار کې هغه ټینشن نه دی ختم شوی ده. خلکو اوس انشاءالله آرام موندلی دی او هغه پوزیشن به نه وي او انشاءالله زه به خپل کوشش سرتوړ کوم که هغه د منشیاتو خلافي او که هغه د بدماشانو خلافي که هغه د جوارګرو خلافي که هر قسم چې کوم سړی کوم جرم کوي زه به هغه ته ځان رسوم انشاءالله. او عوام د ټیری عوام ته مې دا اپیل دی چې که چیرې دی ته داسې څه تکلیف وي یا په سودي کاروبار کې چې سود کوي څوک د هغه نه ورته تکلیف وي یا د بل شي نه تکلیف ورته چې څه قسم جرم نه ده تکلیف وي نو زه اوس بیا هم د خپل نمبر شیر کوم، په دې نمبر د ما ته اطلاع راکوي. خو چې کم خلک د ټیری سره تعلق نه ساتي او هغه د بل چا په خولې باندې پوسټونه لګوي بیانونه لګوي انشاءالله زه به کله هم چا سره زیاتی ونه کوم
چې په دغه جرم نه او زه چا سره وکم نو ان شاء الله زه به د ټيري مشرانو ته ناستم چې هغه څه فیصله وکړه به ماته قبول وي چې قانون نه هټ کر زکار وکم خو سو پر چې د جرایم پیشه خلکو هغه دی او هغه به دا شی کوي دا مافیا به چلیږي خو د ټيري هم ته به ما دا اپیل دی چې د هم دغه تردید وکي او دای ما سره یو ځای شي او دای ته مې دا خواست دی چې د منشیاتو خلاف د سماج دشمنانو اثر خلاف د مفرورانو خلاف یا د سود خلاف یا د انډرپولي چې کوم دي ما د ټری عوام ته دا اپیل دی چې د دې نشندهی د ماته په موبایل نمبر باندې کوي په میسج دی کوي په واتس اپ باندې دی کوي دغه خلاف ذکر وای کوم ان شاء الله او دا خلک چې دی دا سره د بدنامولو د پر لګیا دي دوی ته دا تکلیف دی چې یاره دا مونږ منی شي خو ان شاء الله څوک چې غلط کار کوي که په اخبار کې بیان ورکړي او که په سوشل میډیا بیان ورکړي زه په دې باندې نشم منې کېدلی ځنې څو پورې چې دا کار پرېښی نه وي د منشیات فروشانو یا بل داسې کرایم یا بل داسې سودي کاروبار چې کوي او ما ته د ویایي ما په نوټس کې درولي ان شاء الله د هغو خلاف به زه اکشن اخلم ضرور او بیا مې یو ځلې ټیري عوام ته دا اپیل دی چې چاته هم څه تکلیف وي د چا سره پټ رپورټ وي ما ته د چا واسطه نه اخلي ډایرکټ راځي تاڼه تاسو دا تاسو د پر موږ ناسو تاسو به فریاد کوئ او موږ په هغه باندې کاروایی کوو خو داسې قسم خلک چې جرم پیشه خلک دي هغه په اخبارونو کې یا په سوشل میډیا باندې بیان نه لګوي نو د عوام ته د ټيري عوام ته او د ټيري مشرانو ته د ته ما دا خواست دي چې د هم د خلاف راوچت شي چې د کوم مهم شروع کړل چې یاره د سچو بدل شي د سچو دینه لاړ شي زه به ان شاء الله ټيري عوام ته زدا ټيري عوام سره زدا ودا کوم چې ماته پته ولګي یا دای ماته کم شي انفارمیشن راکړي زه به ان شاء الله په هغې باندې ضرور کار کوم او د منشیات فروشو خلاف د مفرورانو خلاف د جوړګرو خلاف یا داسې قسم خلک کوي په ټيري کې چې یاره د چا نه بتا غواړي او دا ویلی نشي دا ځان نشي ظاهرولی دا خوف محسوسوي نو ماته د په میسج باندې راځي او په واتس اپ باندې درسي په میسنجر باندې درسي په فیسبوک باندې چې په څه ذریعه سره وي خو ماته د ځان ورسي ان شاء الله هغه خلاف ذکر وای کوم او زه تاسو ته خپل واتس اپ نمبر هم شیر کوم او اډیو نمبر هم د سره شیر کوم او چې په دې باندې به تاسو ما سره ملاپ کولای شئ ان شاء الله زه خپل کار جاری ساتم او تاسو نه مې دا یقین دی ان شاء الله عوام چې کوم دی وسو اعتماد به حالیږي او ما تاسو سره دا ودا دی چې ماته څوک څه انفارمیشن وکي چې هغه په څه ذریعه سره وي اب 100% په سیګایراس کې وي کله به دا و نشي چې یاره دا وایي چې یاره دا ماته فلان کې ویلي دلته خلک د عوام دا مایوسه دي موږ نه هم چې یاره موږ چې څه خبره کړې دو نو هغه چې کومه دی بیا لیک شي هغه ته ورسیږي چې یاره تا نه خو فلاني داسې ویلي دي نو انشاءالله زه به مرګ قبول کړم خو دا خبره به زه ونه کړم چې دا ماته فلاني ویلي دي نو ما نمبر دی 0333 93 524 په دې باندې ما واتس اپ هم شته په دې ما میسنجر هم شته او دا اډیو کالم پې کوای شي او یو مې بل نمبر دی ټیلینار 0340 710 74 18 دا به زه په فیسبوک باندې هم شیر کوم چې خلکو ته ورسي تاسو یې خپله هم سرچ کولی شئ نو دا یې به نمبر دي په دې باندې ما سره انشاءالله رابطه ساتئ او تاسو په هغه باندې به عمل کیږي او انشاءالله مکمل به سیګاریاس کې وي کله به هم داسې کار ونه شي چې بل تا ته په دې نه بیا تکلیف ورسیږي نو زه د ټيري عوام ډېر مشکور یم او انشاءالله ما سره د رابطه ساتي او زه به انشاءالله د ټيري امن بحالوم چې د کم ټینشن جوړو اوس ختم دی انشاءالله چې دا به بیا داسې نه جوړیږي خو تاسو په تعاون سره د ټيري عوام په تعاون سره به دا انشاءالله قایم کیږي او دا مې تاسو ته اپیل دی بګیا تاسو خپله مرضي ده چې د کوم بیانونه لګي یا کوم په سوشل میډیا باندې راځي که دا صحیح وي چیرې خو راشئ ما سره پې خبره وکړئ او که نه وي بیا د دې مې تاسو ته هم خواست دی چې یاره داسې خلکو تردید تاسو هم کوئ والسلام